عبدالرحمن بابا اول د الله تعالی حمد بیانوي او فرمایي وی په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی او هم بادشاه دی د جمله او بادشاهانو هم د هر یو سلطان په سر سلطان دی. او بیا موږ ته نصیحت کوي فرمایي وی په ځوانۍ کې بد دماغه بدګمان یې چې پیری در باندې درشي بیا ناتوان یې او که په دا دې زړه ښه کېږي دا خو نشته چې به هم تر ډېره ژوې هم به ځوان یې او هسې رنګ دې و هغه جهان ته شا کړه ګویا تل به مستقیم په دې جهان یې او هومره سر دې و خپل خدای ورته ټیټ نه دی لکه ټیټ په لور د خان او د سلطان یې. او بیا فرمایي وی په ورځ ناسې بې مطلبه په شپه خوب کړې بې ادبه لاس دې وختو له دواړو هم له روزه هم له شبه او وی نه دلې شوې نه اورې شوې ترمنځ ډوب شوې مذبذبه عبادت دې په ریا شو په مذهب کې بد مذهبه. او بیا وی چې د خدای له معرفته خبر نشوم معلومیږي چې یا دیو یم یا دواب یم او که صورت مې د سړي دی زه به یې څه کړم په معنی کې د چارپایو په حساب یم. او بیا فرمایي وی چې مدام د بل و عیب ورته نظر کړي خدای له خپله عیبه ولې ناخبر کړي او که یوه جودانه عیب ویني په بل کې هغه یو جودانه عیب به یې لوی غر کړي او وی که د خپله ګناه لویه لکه غر وي په هیله هیله به غر د مچ وزر کړي او که څوک تله د انصاف درته په لاس کا خپل ټټو او د بل اس به برابر کړي او لکه څوک تر مکې لاړ شي بیا ترې راشي د دنیا دپاره هسې لوی سفر کړي او یو بدخوا ورته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړي. او بیا فرمایي وی ژوندي کاندي د دنیا کاروبارونه په مړو پرېوتل د خاورو انبارونه او د یوې ونې له خاخه پیدا کیږي په چمن کې هم ګلونه هم خارونه او هومره خلک هره ورځ له دنیا درومي چې نه په چا حساب شي نه شمارونه او یو یو وار دی په هر چا باندې تیریږي همیشه به په چا نه وي دا وارونه. او یو بل شاعر عزیز الرحمن فرمایي وی په دنیا د چا ارمان نه پوره کیږي ارمانونه د انسان نه پوره کیږي او که د اوسپنې سپلی پسې پخپو کړي امیدونه د جهان نه پوره کیږي.